وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې د پچو او یا د خوشایو خرڅول څنګه دي. مثلا د غواګانو خوشایي چې سرقین ورته وایي، یا د وړو مالونو پچې د وزو د میږو چې بیعر ورته وایي، دا خرڅول څرنګه دي. محترم وروره، دغه مسئله د مونږ د احنافو د مذهب د امام محمد رحمه الله په جامع صغیر کې شته ده. جامع صغیر داسې متن ده: ولا بأس ببیع السرقین، باک نسته ده، یعنی جایز ده بیعه د سرقین. په جامع صغیر باندې امام قاضی خان لوزجندی الفرغانی رحمه الله شرح کړې ده. په دې شرح کې بیا لیکي چې د هغه څه ورته وایي د خوشیو خرڅول جواز لري، انتفاع پې جایز ده او بیع هم جایز ده. امام شافعي صاحب وایي بیعه د سرقین باطله ده، ځکه وایي دا نجس العین ده، فلا یجوز بیعه کالعذره. ولنا انه مال متقوم للتعامل الناس بالانتفاع به في المزارع من غیر نکیر. نو د مونږ د احنافو مذهب دا د محترمه پچې او سرقین د دې خرڅول شرعا جواز لري. الله پاک د روغ جوړ لره کامیاب اوسي.